د دره نور ولسوالۍ برکوټ نه راتېر شو او د وایګل په لاره باندې وایګل ته خیږو. دغه غر چې دی دې خوا دره نور دی او بیا اخوا لغمان دی. سړک د خامه دی، سخت دی، په منځ کې لوی لوی کاڼي دي او دغه کاڼي مات شوي او بیا خلک سفر کوي. اکثر خلک چې دی د موټر سایکلونو نه استفاده کوي په دې باندې سفر کوي، ځکه په دې سړک باندې تر ډیره وړې موټرې نشي تللی، خو بیا هم د غټې موټرې راځي. موږ هم په زرنج کې راغلي وو چې په زرنج کې سفر وکولای چې نورې چې کومې وړې موټرې دي هغه دلته سفر نشي کولی او په دې کاڼو او په تیږو کې نشي راتلی. د سیمې خلک غنم، روژه کري، همداسې سبزیجات کري او برق شته دی. پاس ژرنده ده، هلته برق جوړیږي او بیا دلته تقسیم شوی دی. ښه خبره دا ده چې مخابراتي شبکې دلته فعالې دي او کار کوي. هوا ډیره ښه ده، ډیره نارمل هوا ده او اوبه ځای په ځای اوبه روانې دي چې هغه اوبه هم د چینې اوبه دي او د واورو اوبه دي چې د سړي په تنده ماتیږي. افغانستان ښکلی دی او کوشش وکړئ چې دغه سیمې وګورئ. کامه، ګوشته، دره نور، کونړ د دې وخت د سیالانو دپاره ښې سیمې دي او تاسې دغه سیمو ته لاړ شئ او خوند تر واخلئ. مننه.